اشرف غنی وایي پاکستان د افغانانو پر وړاندې خپل ناوړه چلند ختم کړي. پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان د له افغانانو سره خپل ناروا چلند پای ته ورسوي. پخواني ولسمشر اشرف غنی په تورخم کې د یو افغان د وژل کېدو په اړه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا خورا خواشینونکې پیښه ده. د ده په خبره پاکستان په وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو سره خورا ناوړه چلند پیل کړی دی چې د هیڅ لوري په ګټه نه دی. هغه پر پاکستاني لوري غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپلو ناروا کړنو ته د پای ټکی کېږدي او په وینا یې د ورورګلوۍ لاره دې خپله کړي. هغه د نوي حکومت په مشرتابه هم غږ کړی چې افغانانو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي څو دوی پردیو هیوادونو ته د تګ لپاره لاړ نه شي. هغه د نوي حکومت په مشرتابه هم غږ کړی چې افغانانو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي څو دوی پردیو هیوادونو ته تګ ته اړ نه شي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره افغان ټایمز چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ.